د HTML hypertext markup language په پریویس لیکچر کې مونږه په بیسیک کمانډز باندې کار کړیو نن راځو بیا یو ځل نوٹ پیډ اوپن کوو روان دی ریکارډ نو چې کله مونږ نوٹ پیډ اوپن کول ته فارمټ کې بدل د دې سایز غټ کوم صحیح ده 12 اوکې ٹھیک شو اول درس نامه کې ز بیسیک کمانډ دی HTML لګوم HTML/body بیا دا غینه بعد لګوم open tag body close tag دې ترمنځ به کوډ کوم خو زه دې نه مخکې څه کوم زه تر اعظم یو ټایټل لګوم ټایټل او دې لور کوم چې Microsoft Office website /HTML ټایټل باور کوي سپیلنګ کې هم فرق نه ښه کلوز کنټرول اس نو دا به خپل ریلیټډ فولډر کې سیو کړئ DHTML کلاس او که HTML HTML کلاس پدې کې بزدا د سیکنډ تھرد انډرسکور کلاس ډاټ HTML سره سیو کوم اوس دا وزټ کوم نو زه بس وکم ډبل تبا ای تلاټ شم HTML ته او په HTML کې بز سو کوم دا تھرد کلاس پر ډبل کلیک چې کله دا اوپن کوم مایکروسافت افیس ویب سټ په ټایټل خبر راغی ها په تیر لیکچر کې مونږ د کلر خبره کړې و چې کله باډي کې مونږ لیکو چې BG کلر از ایکوال ټو کوټیشن څنګه فار ایگزامپل زه ورکوم چې ګری کوټیشن کنټرول اس او بیا نه بعد ریفریش هغه اتوماتیک ګری کلر راځي یا فار ایگزامپل زه ورکوم مثال په تور زما په کار شو بل کلر چې هغه د مونږ سره #FG 40 DS کنټرول اس بٹن پریس کوم نو دلته زدا ریفریش کوم نو دا اتوماتیک ما سره ابي کلر دی ابي دی څنګه دی ها ګلابي دی خدل تر ازو وسکو یو کس وی یره داسې نشي کېدای چې زه پکې ایمیج سلیکټ کوم ایمیج پکې راوړم صحیح ده نو دا باډي نه تاسو دا BG میج ختم کړئ اول به تاسو ایمیج را لای په فولډر کې بیا چوي کم فولډر کې چې تاسو غواړئ دا کارو کوي صحیح ده ای ډرایو HTML فولډر صحیح ده کنه او په HTML کې به تاسو دلته په خپل HTML کلاس کې به تاسو شیا چوي ایمیج باچو چې ایمیج نوی نشي کولای صحیح ده نو زه به ایمیج د کم ځای نه راولم ما سره سی ډرایو کې ویمپ کې په www کې ما سره اپلیکیشن 18 پروت دی په دې کې ما سره ایمیجز دي زه به دې ایمیج نه راولم صحیح ده فار ایگزامپل زما په کار شو ایمیج د ایمیج او تک زیات برابر دا برابر یا دلته صحیح نشته PHP_test پدې کې ما سره ایمیج ده یو دا شو صحیح ده یعنی د بیک گراوند خپل ایمیج ښه که تاسو خیال کړئ اکثر له ویب سایټونو د بیک گراوند خپل یو سټایل ایمیج صحیح ده کنه هماغه سټایل ایمیج به تاسو پیدا کوئ او تل به لګوئ بس هم دا ډیر دی کاپی او ای ډرایو لا راځم HTML لا صحیح ده HTML کې زه څنګه کوم پیسټ کوم HTML_ کلاس کې کنټرول وی ها ګورئ فار ایگزامپل زه ما چې یاره دا ایمیج زه ولګوم په بیک گراوند باندې نو دې نوم څه شه ده asdf.jpg زه به یو مینینګفول نوم ورکم بیک گراوند _ image صحیح ده خو شي مطلب باندې نو دلته به تاسو راشي په کوډ کې به ولیکئ بیک گراوند is equal to quotation مخکې د کلر د لپاره مونږ BG لیکلو کنه دلته به مونږه بیک گراوند لیکو بیک گراوند is equal to quotation background_image.jpg صحیح ده بیک گراوند د دې خپل کمانډ دی د HTML is equal to quotation هر شي د لپاره ضروري دی چې دا کار دی وکړي ټیک شو بیا د فایل نیم چې تاسو د فایل څه نوم وي اب ورکړئ بیا به ډاټ سره تاسو د فایل ایکسټنشن ورکړئ چې دا غي ایکسټنشن سی وي کنټرول اس او بیا دا غي نه بعد راشي خپل فایل د HTML فایل ریفریش کړئ هغه اتوماتیک صحیح ده ته بل لګي ته یې را نشي کېدای چې مطلب زرا شمه او فار ایگزامپل زه ګراوند لګوم صحیح ده ګراوند په نوم چې کوم ایمیج ده خو بیک گراوند انډرسکور ایمیج ختم کا څه شي ورکا ګراوند کنټرول اس او بیا دا نه بعد راشي ریفریش کړه بس هغه سیم خبره ده بل ایمیج برابر صحیح شو ها
نیکس خبره به مونږ په دې باندې کوو چې یاره په خپل په HTML کې مونږه هډینګ څنګه لیکو ګورئ په HTML کې هډینګ ډیر ضروري شی دی صحیح ده هډینګ به تاسو ته مطلب بیا خیمه چې تاسو یو ویب سټ کې وګورئ ویب سټ باندې غټ نوم لیکلی صحیح ده فار ایگزامپل لیکلی چې نوید افغان فار ایگزامپل لیکلی چې جنرال ویو موبایل مطلب غټ یو هډینګ ورکړی ویب سټ څنګه داخل شي هغه هډینګ تاسو څنګه لیکئ صحیح ده نو تاسو په باډي کې لیکئ کنه تاسو به لیکئ اوپن ټیګ ګوره هډینګ کې سو دي H1 هډینګ 1 هډینګ 2 هډینګ 3 ورډ کې هم ویلي کنه ویلې دي هغه هډینګ تاسو دلته استعمالوي شي خو دلته د کوډ په ترو باندې صحیح ده اوپن ټیګ H هډینګ مطلب 1 H1 زما هډینګ 1 پکاره ټیکس به ولیکئ چې this text style is heading 1 بیا بس لش سره بیا شی ورکي H1 به ورکي کلوز به کوي ما تاسو ته ویلو چې په HTML کې هر شی چې کله تاسو اوپن کوئ د سلش نه بغیر او چې کله کلوز کوئ د سلش سره کنټرول اس او بیا نه بعد راشه ریفرش کا this text style is heading 1 یاره زه غواړم heading 2 لګوم دین لاندې کوشا ولیکا H2 ولیکا چې this is also a heading but this is heading 2 slash باور کیسه شي H2 کنټرول اس او بیا دراشي ریفرش صحیح یاره یو کس وی چې یاره داسې نشي کېدی چې دا د H1 کلر دی ډایرکټ څنګه شي وایټ شي نو دلته په همدې H1 کې ولیکئ چې کلر از ایکول ټو کوټیشن وایټ کوټیشن کنټرول اس او بیا ریفرش نشو ها بل شی تاسو ورته ولیکئ فونټ کلر از ایکول ټو کوټیشن وایټ کوټیشن کنټرول اس او بیا ریفرش بدلیږي ښا همدا کوډو کوي یا ورانه کوډو کوي یو خبره ده وښوي بدلیږي مشکل نشته تاسو خپل کمپیوټر کې استعمال کړئ ګینه په دې کې به استعمال کو خو بیا په بلې طریقې نه ها په دې پوه شوي چې مطلب هډینګ څنګه هډینګ 3 هډینګ 4 وغیرہ زه به هډینګ یې بیرته کلوز کوم بل خبره دا ده چې تاسو د هډینګ نه بغیر تاسو پاراګراف لګولای شئ ګورئ که تاسو چیرته ځان نه یو ټیکس راوالئ مثال زه یو ویب سایټ کې لیکنه اچوم هل پروګرام ورډ باور کو بس مړه ورډ کې بس کنټینټ راو صحیح ده کنټرول سی کنټرول وی او دلته برا شي پیسټ پکې دا لیکنه شو کنټرول اس بٹن پریس کا او دلته راشي ریفرش کا صحیح ده چې په دې ویب سایټ کې ستاسو لیکنه را خدا د پاراګراف فارمټ نه ده کاینده کې ته غواړي چې دې خط سټایل ورکی ته نشي کولای لکه زه تاسو ته اوس خیمه اپلیکیشن 18 دا وګورئ دلته چې ما سره ویم سروران کوم چې ما سره سرور دی دلته وګورئ تاسو سره مثال په تور دلته هغه دی کنه دا نه دی فالش 21 دا وګورئ په دې کې تاسو وګورئ د پاراګراف ډیر یو خاص سټایل اغسته دی کنه نو کته چیرته پاراګراف ټیک کې دارانه ولې همداسې ساده راولي صحیح ده د پی ټیګ نه بغیر نو تاسو سره بدا بیا صحیح نه وي صحیح ده کنه خو خبره دا ده چې تاسو غواړئ چې آینده کې خط له مختلف فارمیټونه ورکړئ خط له مختلف سټایلونه ورکړئ دا غي لپاره به تاسو څه استعمالوي اوپن ټیګ پاراګراف الګا خبره مکوئ مسلمانانو بیا به ورکړئ اوپن ټیګ سلش پی د همدې اوپن ټیګ پی او د اوپن ټیګ سلش پی ترمنځ به تاسو خپل ټیکس پیس کړئ چې کلم ټیکس پیس کړو نو دا راشي ریفرش هماغه خبره ده خو تعالی فائدہ وکړه فائدہ درله دا وکړه کله ته غواړې مثال په تور یو اگزامپل به دا غخه کاردار درکم چې الاین از ایکوال ټو کوټیشن سنټر کنټرول اس اینڈ دین ریفرش یور پیج سنټر لیدا اما غلطه څنګه چې مې اډینګ کې لګولې فونټ کلر از ایکوال ټو کوټیشن وایټ کوټیشن ورکړي فونټ مې ورکو زب فونټ کلر ورکړي فونټ کلر نو وایي مړه خو بس اسې څنګه ول کوي اوس سټایل از ایکوال ټو کوټیشن 1500 طریقې دي ښا
نو تاسو ته وځه پکې یو 2-3 خیمه ډبل ډاټ وایټ کنټرول اس او بیا دلته راشو ریفریش کار نه کوي ښه تاسو مطلب دا دی چې بیا پیکارو کوي دا په همدې طریقې کوډ تاسو کوئ خپله به راځي او که دا بیکګراوند ختم کوي کېدای شي بیا کار وکړي کنټرول اس دا ریفریش کوي مطلب بیا اوس پې ولګوي کېږي صحیح شو نو دا پاراګراف شو د پاراګراف نورې فائدې دا دي چې تاسو مطلب نور دلته کوډ او طریقې هغه به بیا تاسو پې اپلای کولی شي د هغې کوډ نه زما مطلب دا دی اوس یو کس وایي چې یاره د پاراګراف سټایل دی دا نه وي د دې خط سټایل دی دا نه وي نو تاسو به سپیس ولګوئ د کوټیشن نه وروسته سټایل به ورکوئ از ایکول ټو کوټیشن فنټ ډیش فیملی دا د خط سټایل له څه شی وایي فیملی ډبل ډاټ مثال په طور زه ایریل ورکوم بیا به کالن بټن ورکوي کوټیشن به ورکوي کنټرول اس به کوي هلته به راشي ریفریش به صحیح ده اوس یو کس وایي یاره ریډ کلر دی والي همدې کالن او د کوټیشن ترمنځ ورکه کلر ډبل ډاټ وایټ کلر ډبل ډاټ ریډ کنټرول اس او بیا ریفریش نو دا به ریډ کلر راځي صحیح ده الاین لیفت رائټ سنټر نو تاسو دا کوي شي یعنی د دې لپاره مونږ دا پاراګراف ټیګ لګو چې انده کې مطلب مونږ د نو سټایل ورکو دا تاسو اوس مزدا کوي ښه خو شي دا خو سټایل کې درلوي ما خو صرف تاسو ته مې دغه خو دوی چې د پاراګراف فائدہ څه شي خو شي پاراګراف باندې ښه نور مخکې راشم ښه اوس خبره کوم مونږ د یو بل شي چې هغه دا دی چې مثال یو کس وایي یاره داسې نشي کېدی چې زه په خپل ویب سایټ کې یو ایمیج راوړم یو خو بیکګراوند ایمیج زه هم یاره یو ایمیج راوړم استعمالوم زه به دلته ایمیج راوړم د دې ځای نه په کمپیوټر په سی ډرایو کې ویم کې www کې php_text call me یو دا ایمیج شو یو دا شو کنټرول سی او بیا دا نه بعد چرته به پیسټ کړئ خپل فولډر کې صحیح ده فولډر کې به پیسټ کړئ یاره زه غواړم چې دا ایمیج زه استعمال کوم هلته صحیح ده نو د دې ایمیج نوم څه شی دی ورل دغه ته راشئ د دې ایمیج نوم څه شی دی کال می دی که نه نو تاسو دلته ولګوئ یو کوډ اوپن ټیګ img سپیس src از ایکول ټو کوټیشن څه نوم د هغې کال می ډاټ گیف فارمټ څه شی و مطلب د هغې ټایپ څه شی و گیف وکنه کوټیشن کنټرول اس او بیا راشي خپل څه شی وکړئ پیج ریفریش کړئ ریفریش اتومیټک راځي ښه یو بل کمانډ دلته درته یو کس وایي یاره دا پکچر دی پر رایټ سایډ باندې راشي وایي نو اګورې نه ما ختم کو کنه همدې سره لره ولای مسلمان ازه زه بل کار کوم دلته به پیسټ کوم امه نه دی ور کړی ښه پی کې راولم کنه اول سر کې دا یاره یو کس وایي چې دا ایمیج د په سنټر باندې راشي نو ته بدل تاسو کې اوپن ټیګ به ولیکې او سنټر به ولګې صحیح ده او بیا د دې ایمیج د ختمېدو نه وروسته به سلش سنټر ولګې چې دا ایمیج پکې راولي او بیا به ریفریش کې او ایمیج سنټر یاره یو کس وایي چې رایټ ته لګو نو رایټ ته بیا سنټر کمانډ نه لګي صحیح ده رایټ ته سنټر کمانډ نه لګي نو تاسو هم دلته ورکئ الاین از ایکول ټو کوټیشن رایټ کوټیشن او بیا نه بعد ریفریش صحیح شو نو به اتومیټک رائټ سایډ ها بل ایمیج راوړي خدلته ته راوړم بل ایمیج اوپن ټیګ img spaces rc is equal to quotation sell me دا ایمیج ګورو شي کنه ډاټ گیف صحیح ده کنټرول اس دلته راشي رانه غی کنه ګوره دلته یو خبره بل ده چې د ایمیج نوم مونږ غلط ورکړی د دې نوم څه دی سل می دی کنه خو سل می نه سل HTML کې وګورئ دلته کال می 4 دی کال می 4 دی نه دا نه دی نه دا کیږي خو دلته به تاسو غلطي مونږ به غلطي کړي ګوره دا چې دی ګیف دی کنه سل می ګیف دی
ما دلته چې ورکړی ګیف مې ورکړی جی آی ایف سیل می آی ایم جی سپیس open tag img space src is equal to quotation cell me dot gef quotation refreshing ابل امیج وګوره غوړه دا کالمی دې سیل می دې سم وړلې موږ دا وشو پازا ډبل ال دې کنه راواله بل امیج د دې سنوم دی کال می 4.gif نو دا باور کې ګوره کال می 4.gif انا بعد ریفریش صحیح ده بس ته